باڼه مه شمېره چې څومره پکې کم دي. باڼه مه شمېره چې څومره پکې کم دي. زما زړه وګوره څومره پکې مات دي. مننه جی، مننه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ساجد شایق یم او دې وخت کې مونږ اوس ټول د ډکو بابا په دې خوړ په غاړه ناست یو او دا ډېر ملګري دا چکر له راغلي دي او ښه د موسیقۍ محفل هم وشو، ټنګ ټکور هم پکې وشو او ملګرو ګپ شپ هم پکې مونږ ډېر د وخته راغلي یو. او اوس به مونږ د ملګري غواړي چې یوه ښایسته غوندې مشاعره وکړي، یو ملګري یو کلام ووایي. اوس کوز مازدیګر دی، نور دغه دی په ناکېدو باندې دی. نو زه به تاسو ته د دلاور منصور صاحب یو شعر ووایم، د دې نه به د دې مشاعرې شروع وکړو چې ما د انتظار ډډه چینار چینار ته والده، ما د انتظار ډډه چینار چینار ته والده، داسې ده که نه د مازدیګره ګوایي وکړه. یو شعر داسې هم دی چې زه د داسې زناورو منځ کې ژوند کوم، زه د داسې زناورو منځ کې ژوند کوم، چرته چې چرچڼې هم په کورې کورې الوزي. په دې شعر باندې زه د چا په درناوي کې، د چا په یاد کې چې دا پروګرام کېږي که نه، دا مشاعره کېږي، دا محفل شو، نو شهباز صاحب بلنه ورکوم په دې شعر باندې چې انشاءالله دی یو څو ورځې پس سعودي عرب ته روان دی. شهباز خانه یو غزل شه کنه یار. شیخ صاحب د مخې غزل ویل خو یاره یې خامخا په سړي باندې خو بیا هم څه مات ګوټ کوشش مې کړی دی. غزل دی چې کاڼي کاڼي زړونه خلک پرې رامات دي، کاڼي کاڼي زړونه خلک پرې رامات دي، د دې ښکلو سره داسې کرامات دي. مننه. باڼه مه شمېره چې څومره پکې کم دي، باڼه مه شمېره چې څومره پکې کم دي، زما زړه وګوره څومره پکې مات دي. مننه جی، مننه. باڼه مه شمېره چې څومره پکې کم دي، زما زړه وګوره څومره پکې مات دي. مننه. بس زما د زړګي پنجې پکې نښلي، دا خبرې د شکر دي هم شات دي، او د ښایست بازار کې مینه پسې ګرځم، خو دا رنګي دوکانونه پکې قات دي. مننه. او تش په نوم باندې زما سینه کې پروت دی، تش په نوم باندې زما سینه کې پروت دی، نور د زړه ما سره چرته اختیارات دي. مننه. مننه. د چا یاد را باندې زور شي ما خراب کی، نور په ما باندې جادو او نه جنات دي. مننه. تا په یو ټک د عمرونو یاري پرېکړه، تا په یو ټک د عمرونو یاري پرېکړه، ته خبرې د دې څومره نقصانات دي، او بس د مینې زور به ګورم توکل دی، شروع کړي مې د صبر تسبیحات دي. یار په تخت او ځان په ځمکه لیدل غواړي، د مینو څه ځانګړي احساسات دي، او چې د مینې قایل نه دي سړي نه دي، هسې کاڼي دي یا لات او یا منات دي. مننه. چې په غم باندې دې وجاړي شهبازه، چې په غم باندې دې وجاړي شهبازه، د ریښتونې مینې دغه علامات دي. اننګي دې د ګلابو په شان نه دي، اننګي دې د ګلابو په شان نه دي، ګلابونه دې په شان د اننګو دي. زه بلنه ورکوم تحسین الله تحسین ته. د ژمي څومره اوږدې شپې شوګیره کړې مې دي، او سترګې مې ځکه ډېرې سرې دي چې جړلې مې دي. ته رانه سله تاوان اخلي او د څه خبرې، ګناه مې دا وه چې ستا سترګو ته کتلې مې دي. اخسینه ته پکې بدلون د څه خبرې غواړې، کلونه تیر شو ډېر اوښکې بیولې مې دي. سوراب ګل ستی ته بلنه ورکوم چې ډېره موده پس په یوه مشاعره کې ګډون هم کوي. سوراب ګل ستی صاحب بیا په جړا مې سترګې سرې شوې ته راځې او که نه، د انتظار لمحې اوږدې شوې ته راځې او که نه. راشه زما دې زخمي زړه له ته ټکور ټکور شه، راشه زما دې زخمي زړه له ته ټکور ټکور شه، خښې زما په زړه ارې شوې ته راځې او که نه. د ښکلو اننګونه د ګل رنګ په بیه اخلي. صفدرخان لاله د ښکلو اننګونه د ګل رنګ په بیه اخلي، محبوبې لتا زار سترګې د جنګ په بیه اخلي، او شایق روپۍ په لاس د زمانې بازار ته ووت،
شایق روپۍ په لاس د زمانې بازار ته ووت د ځینې پښتنو له چرته ننګ په بیه اخلي. په دې خپلو شعرونو باندې زه بلنه ورکوم په زلیمین پیر صاحب ته چې هغه خپل غزله زموږ او ستاسو په وړاندې ووایي. په زلیمین پیر صاحب دی به هم چېرته ډېره موده پسه په یو مشاعره کې ګډون کوي، ځکه چې ډېر وخت وشو چې دی ما په مشاعره کې نه دي لیدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ شاید سر د مخې څه ویلی نه شو او مونږ ته داسې دوه درې شعره یاد دي ستاسو وړاندې کړو. د غزل نه مخکې یو دوه درې شعره دي چې پکې نه ښکارې ته زه دا تصویر نه منم چې لمونځ اودس نه کوي دا سړی پیر نه منم او زه په جنت کې وم او ته دوزخ ته به ځې. زه په جنت کې وم ته وایې دوزخ ته به ځې. زه دا خپل خوب منم غلط تعبیر نه منم او هغه چې تږی به شو الله باران به وکړو. هغه چې تږی به شو الله باران به وکړو چې لاس انسان ته نیسي زه دا فقیر نه منم. او بل شعر دی چې ما که زندان له بوزي ما ته بیړۍ واچوه. ما که زندان له بوزي ما ته بیړۍ واچوه چې زما سوچ قید کوي داسې زنځیر نه منم. او بل غزل دی چې صادر په سر که د حجاب د پاره ماحول سازگار دی د عذاب د پاره. هسې نه خلک مې کافر وګڼي هسې نه خلک مې کافر وګڼي ګناه مې وکړه د ثواب د پاره. او پیر صاحب دا خپې به د سورۍ شي په ازغو راغلي د ګلاب د پاره. ډېره مننه. په زلیمین پیر صاحب نه مو ډېره موده پس شعرونه واورېدله او زه ساده وم څه راتلو د محبت چل. زه ساده وم څه راتلو د محبت چل ما ته سترګو دې رازده که د الفت چل. او پوخ هنر لري اومه ځواني دی پوخ هنر لري اومه ځواني دی درښودلې په زړو د سلطنت چل. او پرورده چې څوک له دغسې ماحول شي زده کوي به خامخا د بغاوت چل. او په دنیا د دې عظیم دولت مالک یم چې په لاس مې دی د مینې محبت چل. او شایق ګوره خوشامد کولی نشي شایق ګوره خوشامد کولی نشي دله نه ورځي د دغه عبادت چل. او شایق ګوره خوشامد کولی نشي دله نه ورځي د دغه عبادت چل. او مخ د ګلاب آفرین مخ د ګلاب آفرین ستا په شباب آفرین. او سترګې د پیالې ډکې او څکمه شراب آفرین. هی افسوس زما په سوال ستا په جواب آفرین. او ستا نظر زما نظر داسې خطاب آفرین. یوه نظمانه ویمه چې ته هم لا وایي چې د خدای ولی یم ته هم لا وایي چې د خدای ولی یم ولیان خو ډېر کرامتونه لري ما خو ستا هېڅ کرامت ونه لیده. ګوره پرون زمونږ د کور د پاسه و د الله ولی روان په هوا. ګوره پرون زمونږ د کور د پاسه و د الله ولی روان په هوا. د کویقاب د خاپیرو په شانې څه عجیبه شانې الوتې کوو. زه کرامت ته حیرانه شومه یوه شیبه ګوته په خوله ودرېدم. ښځې دا تا چې په هوا لیدلو پرون چې تلو زمونږ د کور د پاسه د کویکاب د خاپیرو په شانې څه عجیبه شانې الوتې کوو او کرامت ته یې حیرانه وې ته. ښځې په خدای باندې یقین وکړه ته دغه بل څوک نه و خو زه وم که نه. سړیه ما ویل چې دا به څوک وي ښه هغه ته وې چې کوږ وږ روان وې د الوتلو په چل نه پوهېدې ډېره مننه. غزل دی چې ما ژوندون لکه د نور کړی یارانو ما ژوندون لکه د نور کړی یارانو ما په هر سړي نظر کړی یارانو. او ما د مینې د صحرا په تودو شګو بې پیزاره ډېر سفر کړی یارانو. مننه. او په ورغوي مې نامه لیکي او جاړي شایق صاحب په ورغوي مې نامه لیکي او جاړي جوړې مینې پې اثر کړی یارانو. او ما څه بل شانتي هنر دی زده کړی ما څه بل شانتي هنر دی زده کړی
ما د یار په زړه کې ورکړی یارانو. ډېر ښکلی. مننه. او په ډغرو د ښایست باغونه ګورم، په ډغرو د ښایست باغونه ګورم، ما تازه تازه وزر کړی یارانو. مننه مننه. بیا اسمان اوښکې راتوی کړې معلومیږي، بیا اسمان اوښکې راتوی کړې معلومیږي، چا په چا باندې باور کړی یارانو. او ودانیږي خو د اوښکو باران غواړي، ودانیږي خو د اوښکو باران غواړي، ما په زړه د ګلو کر کړی یارانو. او ما د هر څه نه حسین دی پیدا کړی، رب قسم د یار په سر کړی یارانو. مننه. ما شهباز چې جانان کله هم لیدلی، ما په هغه ورځ اختر کړی یارانو. زما د دې یو غزل نه پسه به طیب زیرک خانه تیار اوسي او هغه دې راشي خپل کلام به اورئ، خو زما د دې غزل نه پسه او بس بیا به محفل خور وي. ښه پریوزي چې پستا ښایسته نظر لکه ګلاب، پریوزي چې پستا ښایسته نظر لکه ګلاب، اوسیږي په خندا د زړه پر هر لکه ګلاب. څه به یې زه وایم د ښایست او نزاکته، څه به یې زه وایم د ښایست او نزاکته، په غیږ کې پاڼې پاڼې شي اکثر لکه ګلاب. او ګلاب ګلاب غمبوري، ګلاب شونډې ښکلې سترګې، ګلاب ګلاب غمبوري، ګلاب شونډې ښکلې سترګې، سپرلې سپرلې ځواني زما دلبر لکه ګلاب. او هغه نازک وجوده په ګلپاڼو وده کېږي، هغه نازک وجوده په ګلپاڼو وده کېږي، له خوبه چې راپاسي وي سحر لکه ګلاب. او شایقه داسې هسکه غړی داسې ښکلی مخ، شایقه داسې هسکه غړی داسې ښکلی مخ، موسم دی غوړولی په ډنډر لکه ګلاب. او پریوزي چې پستا ښایسته نظر لکه ګلاب، اوسیږي په خندا د زړه پر هر لکه ګلاب. طیب زیرک خان راشه. مخکې یو دوه شعره، چا د پاره چې د مینې حد نه تېر یم، دعاګانو کې اکثر هغه نه هېر یم. مننه. او ته په ما باندې څه بل ګمان ونه کړې، ته په ما باندې څه بل ګمان ونه کړې، پوهه شوې زه د عشق په زور او زیر یم. مننه. او غزل دې ولې کوي دا د نفرت خبرې، مزه کوي د محبت خبرې، په پردي مال چرې هیله نه کوي، واعظ کوي د آخرت خبرې. هر یو سړی په دې پوهېږي کله دا دي اشنا د معرفت خبرې، دروغ روا دي ځینې ځینې وخت کې کوه کوه د مصلحت خبرې، جیب یې وي ډک خو د زکات په وخت کې کوي کوي د مسکنت خبرې. او ته به ترې وانه ورې د خیر خبرې، ته به ترې وانه ورې د خیر خبرې، کوي مدام د مصیبت خبرې. او غیرت څه نورې تقاضې هم لري، غیرت څه نورې تقاضې هم لري، په بریتو نشي د غیرت خبرې. زیرک په خدای لري ښایسته عقیده، زیرک په خدای لري ښایسته عقیده، ښایي چې وکړي د جنت خبرې. دې وخت کې دا مشاعره سرته ورسېده او په دې مشاعره کې چې کوم مشاعرانو ګډون وکړو نو په هغې کې فضلامین پیر صاحب، تحسین الله تحسین صاحب، طیب زیرک صاحب، سوراب ګل ستی صاحب او محمد شهباز صاحب ګډون وکړو. اوس زه ساجد شایق سره د دې تمامو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.